جامه د فقیره کې چې باچا دی اور د زړه د هر مرید چې پې رڼا دی ورته غوږ شه چې د خوږ زړه پې ټکور شي دا داستان د مرشد نادر علی شاه دی شلو پیدا په صورت کله او چې رالوی په مور پلار ډېر نازولې د هم د کوم د جمال هم د جلاله او نوم یې نادر علي شاه و زما لاله متکیان پریزگار پاک جنتو شوق ډیر د فقیر یو عبادتو طریقت میرے نماشی مور او پلار ورته ویل نور البصر او صبر کسو کلونه د زړه سره خفد مور پلار پدی گفتار شو آخر پی مور بی بشو مهربانا او ویل کچی خفکی گی زما جانا زبچی آز دنی سارا وما اجازت مختلف خادر کرنا
بارونو مشرف شو د ټول هند په زیارتونو چې راستون شو مو د پست هندوستانه بیا په کوټه کې ډېره شو زما جانا لگو تندو نہ خبر نورو جو آخر سوالی دا اللہ پدر منظور شو لال شاباد ورطا پخوب کی رئی دور شو چې ښکاره لکه د نور په دې دنیا شي بیا سیون شریف کې هم هغه صحت په دیدار علي شاه وشو بشارت شادر چې په ما ګران دی نن سبا کې دې سیوړ تر روان دی نظر شو ویل دل ترالی گلے چی بابا دے ورطز چی منتظرم حقدا دے ودلين وكلا تشبدان مسوري گزاروا چپدی کن غړین مسالوا دے بیدار پر لپس سلوی کالا چاپ خوب دلینو زمالالا شمی پتنگان دی
چلیږي چې امیر غریب یو شان پکې مړیږي شب بیدار پرهیزګار متقي وو هم بی حد مهربان هم سخي وو شفاو سنسلور یارو جو یو اشتما آمیتا دا کبر میاشواتما نبی سازی رکو شد مولانا او دی وکل پردد دی دنیانا سخی سرور کے چی مرشد نادر علی شاد دنیا زینا داد دنیا فانی بازار دے سوک راندی تلی سوک برستو پسی دینا موری دانوار پجڑا قلبی سفر مرشد سخی زمون نزینا زمکی دا وقت مبارک شاد چی دی نصیب شو خلی خلی صورتنا پدا اللہ پدر منظوره منظوری پاپ دربار باندې وریږي رحمتونه